ربی زدنی علما۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف کو شوق باندھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شوق سر درود شریف ویرون شوق سر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زماډیرو معززو مشرانو ملمنو هر جمعه تاسو تکلیف برداشت کوئ او د محبت او د مینې اظهار کوئ سره د دې چې زمونږه مدرسه هغه سهولتونه نه لري چې کوم د ملمنو حق دی، خو به هر حال د الله جل جلاله دا عظیم نعمت چې موږ تاسو ته الله را کړی دا کشته دی الله زموږ استاد سي د دې معمولی خدمت دا سلسله د دې سره کټکې نه الله دې قائم او دائم وساتي، ځکه هر نیک عمل د الله په فضل سره کیږي. تاسو هم کده پېښور ناراضي آیو اجي صبر سره ملاو شو موږ د بخښونه راځو نو زم حیران دي ته ما چې تاسو دومره لري زینا نو بیا بعض وخت کې مونږ ځان سره لږ خجل شو چې الله د دې قوم او د دې ملمنو د دې اوریدونکو سامعين او حاضرین او غایبین او شکریا مونږ نشو ادا کوله. به هر حال الله ته ورته بدلی ورکا تی خوشاله کا لکه زمونږ یو مور دا بار ملک دا عمل کنو ما ته ناراضي شپېتو او یو کالو مور د زمونږ الله رب العزت ته هغه چې کله سم مسله راشي وي یا راځي مونږ ته دعاګانې وغواړه زمونږ بچو ته دعا وغواړه نو ځان سره ویو چې خدایا زمونږ بسوي او دعا بسوي خود خلقو اعتماد دی الله دې زمونږ استاد په دعاو کې اثر او برکت واچي. زم تاسو نه دعا غواړم مرون د تاسو ته ويم چې مال دعا وکي زما بچی ته دعا وکي زما عقیده ده چې تاسو دعا قبليږي. زخپل خيسته نه يم عمل می خيسته نه دی کردار می خيسته نه دی خو زستا سے پشانت مخلصین کاملین لرو الله به مخيسته کی ان شاء الله. نو د آیات کریمه د دو آیاتونو ما تاسو ته تلاوت کو د الله رب العزت نه د الله په توفیق سره د دې ترجمه او تفسیر او تشریح د الله په امداد سره د الله په تعاون سره د الله جل جلاله نه غواړم چې الله د دې صحیح تشریح او صحیح تفسیر او صحیح ترجمه توفیق را نصیب کړي. اورونو دا ضرورت ته نن حقوق العباد هغه مونږ ډېر مؤخر کړی دي. حقوق الله هغه د الله حق دی کوم ذات چې مونږ او تاسو له رزق راکړي سره د ګناهونو دا چې مونږ ناستو تاسو ټول نیکانی الله مونږ نیکان لره خود ډېر ګناهګارم نو چې خپل سمندر او د غرونو درانو ګناهونو ته وګورم او د الله دی رحم ته وګورم. پرون د خپل ورونو سره زما ډېر ښه مقتدیان دي الحمدلله زه ډېر خوشاله یم. که زمونږ د محلي سپینګیری دی او که ځوانان دي یو ځل تلم یو مولوي صاحب ما ته ویل وی یاره موږ د مولیانو کې یو ستا خبره موږ بار بار کوو چې مولوي صاحب د خپل مقتدیانو اوسه پورې چې ته اشارتن غیبت نه دی کړی ولې حکم نو زه ناست وم سره پرون مازدیګر مانځه نه بعد دیرونو را تسلي راکول الله دې خوشحاله کړي د ګوره د چا به دا اوس کېږي چې تاله تسلي درکړي تا ته مشوره درکړي زه یم ښه ملګری هغه دی چې تا ته صبر خبرې وکړي چې داسې امتحان راځي بدله خو تاسو نو دا ډېر خوند کوي. دا د ښه ملګري عادت
نو دوی ته ما یو ټکی وکړو مالورونو او تاسې ته هم کوم چې الله جل جلاله د ځمکې په سر باندې ما ناچیز سره کم د کرم او د رحم معامله کړې. زه د خپل ګمان مطابق دا خبره کوم چې داسې د یو عالم سره هم نه ده شوې، بس زه ترې دومره راضي یم، ما سره ډېر لوی احسان کړی. زه چې هر څومره خفه یم او دې ګلستان ته وګورم، دې باغ ته وګورم، زړه مې دومره شي شکر دی الحمدلله خدایا چې مال دی په دې لا علمۍ کې داسې یو ګلشن را وبخلو ربا، که زه درته 24 غنټې په سجده پرېوځم قسم دی که ربه ستا د ذرې احسان شکریه ادا کړم. نو بیا په ما دومره لوی احسان. نو کله کله بیماریان هم راځي، دا خو د خدای فضل دی. څه ټیم کې مونږه کرونا تېره کړه، الله دې توفیق د صبر به هم را نصیب کړي، بچنګې مو دی الله دې ورته صحت کامله عاجله مستمره سره د ستاسې نصیبه وګرځوي. د زما د یو مقتدي به دا وس کېږي چې مولوي صاحب څه ضرورت یې ما ته یو ملګري په سینه لاس کېښودی، یونې ته ضرورت مال الله دې ستاسې نه محفوظه کړي، مې د هغې ته صحت الله ورنصیب. د بیمار تپوس سره څومره نیکۍ او ثوابونه میلاویږي. نو الله دې ټولو ورونو ته بار ملکونو نه رابطې ملګري کوي، دلته کوي الله دې ټولو ته پوره پوره اجرونه او ثوابونه نصیبه وګرځوي. راځم د خپلې موضوع خواته چې د الله عظیم احسان دې په موږ او تاسې باندې چې الله مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. نه مو درخواست جمع کړو چې کله ارواح راجم شو رب د کائناتو مونږ نه وعده واغسته